لیلی دښتې مظلومان په یو ناروا تړون کې چې د دوو سترو شیطانانو د عملکرد پیلامه وه په تعصب سره ځینې پکې زموږ هېوادوالو د لومړي شیطان هغو کسانو د دې وژلو د دې خښلو پټولو اقدام وکړ چې هغه د کمونیزم د فلسفې روزل شوي شاګردانو. دا ثابته ده چې په وژنې کې هغې ډېر بر لاس درلوده. د روسانو په وخت کې د دوی په خپلو اعترافات کې 1 میلیون یې ژوندي ښخ کړه او زموږ د هېوادوالو تقریبا 3.5 یا 4 میلیونو ته د شهداو حد ورسېده، خو د کمونیزم بیړۍ یې غرقه کړه. دلته هم هغه کسانو چې په دې مدرسه کې روزل شوي، په دې مکتب کې روزل شوي وو او په تعصب سره د دوم ستر طاغوت شیطان چې ظاهرا په دنیا کې نیک نوم درلوده، د بشرپالنې او د انساني حقوقو د تعمیل، هغه الله دلته څېره رسوا کړی، نه امریکا. روس د او امریکا فلسفه مو دلته په دشت لیلي کې ولیدله.